ملګرو او درنو دوستانو، د استسقا د باران د طلب د غوښتلو په مناسبت د یو په زړه پورې د عبرت ډکه واقعه درته راخلم. دا واقعه د حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ د دور ده چې دی پکې خلیفہ او دا پیښه شوې هم د سره ده او دا اوس وخت کې مناسب هم ده، نو په شرکولو کې مرسته وکړي او تر خپل وسه پرې په دې باندې عمل وکړي، کمی په اجتماعي توګه په وسه سپرایي او کمی په انفرادي توګه په وسه سپرایي، دعا، ذکر او اذکار د الله تعالی نه، یعنی په دې واقع کې څه دي هغه وغواړي. دوستانو، یو طرف ته دا واقع ډیره د عبرت ډکه ده، دویم طرف ته په دې واقع کې یو لوی سبق پروت دی. یوازې د باران د غوښتلو په مناسبت نه، بلکې علماو د دې نه دا استنباط کړی دی، د دې نه دا راخستې دي، په دې کې دا پند او عبرت او سبق پروت دی چې بابا ستا هر کار پیښ سي تباول رجوع شیری کوي. دا واقعه د ډیرو کتابونو نقل کړی ده، کښنی کتابونه خو بالکل ځینې ډک دي، لیکن درې ځای زه تاسو ته درښیم چې په غټو تاریخو کې راغلي ده، لکه تاریخ تبری دی، د علامه ابن کثیر البدایه و نهایه ده، او دغه رنګ د علامه ابن اسیر الکامل دی. په دې ټولو کې دا واقعه را نقل ده، دا خورا غټ کتابونه دي. دوستانو، واقعه داسې ده چې د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په زمانه کې په دور د خلافت کې یا په 5م کال یا په 9م کال یا په 6م کال یا په 9م و 8م کال د 12 کال خلافت کړی دی. په دې کې یو ځل ډېره سخته وچکلي پر حجاز راله، بیا پر مدینه منوره او پر شاوخوا آس پاس علاقو دغه شانتي مکه معظمه راواخله. پر مسلمان که تکلیف راځي په دې کې د الله حکمت دی، او که په مسلمان خوشحالي راځي هم د الله امتحان ازمایښت در باندې کوي. دوستانو، د مسلمان نه نعمت نه اسایش او وسایي د اجر نه خالی ده، نه تکلیف د اجر نه خالی دی. که خو په کومه لار ولاړ سي چې کومه لار دین او د اسلام د شریعت د خدای د رضا لار ده. دوستانو، کله چې د وچکلي رااله، نو په وچکلي کې به تاسو عام وختو کې لیدلی، نو چې په یو ځای سختي راسي، د زلزلو کې به ته لیدلی پر یو ملک سختي راسي، نو هغه بل ملک ورسره امداد وکړي، بل څه وکړي، بل شی ورته راځغلی که نه. دغه شانتي دا تاریخ د انسانانو در مابین د وختو سره پاته دی او دا روان دی، همدغه ته انساني همدردي وایي. بهرحال کله چې دا تکلیف د وچکلي رالی، وچکلي دا پار قوم راغلی ده. د سیدنا یوسف علیه السلام په واقع کې تاسو وګورئ چې د خوب معنا وکړله. د خوب معنا کې څه 2 کاله به آبادي به دغه وروسته 2 کاله در باندې وچکلي. دوستانو، داسې وچکلي رااله چې انسانان ډیر تنگ سول، د خوراک څخه ختم سول، هیڅ هم نه ول. دومره انسانان په لوږه باندې سول چې د خوراک څه نه پیدا کېدل. د حیوانانو دغه حال سول چې دغو د پاره خوراک نه بندوبست نه پیدا کېدی، واښه او نور څه چې کله به دې حلال کړل په هغه کې به وینې نه وي. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه دی حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته چې په هغه ټیم کې د طرفه والی او مشر او حاکم او گورنر د مصر بیا ډیر آباد ولو، هغه ته خط ولیکي چې خط یې ولیکي بارای ورته ولیکل چې دلته په حجاز شریف کې مدینه منوره او په مکه معظمه پر آس پاس شاوخوا علاقو باندې ډیره سخته وچکلي راغلې ده. نو لہذا حکم درته کیږي د حکومت له طرفه، د امیر المؤمنین له طرفه چې ته د دې بندوبست وکړه، د دې خلکو د مرستې او د امداد او د دې خلکو د خوراکي او د دې خلکو د راپورته کولو د نیولو. د وخت د حاکم او د وخت د حکومت در ټولو لوی ذمہواري هم دغه ده. دوستانو، تاسو وګورئ. بهرحال نو هغه دا دی چې دا خط ورته ولیکي، نو خط تلته ورسېدی، د خط پر شا باندې هغه ورته ولیکل چې امیر المؤمنین تاسو بېغمه اوسئ، زه به داسې بندوبست وکړم چې د دې قافلې سر به هلته تاسو ته رسیږي، تاسو به تقسیم به دې خلکو مابینځ کې وکړي، تاسو به دا خلکو ته ورسوي، خلک به راوغواړي، را دعوت به کړي. خو د دې اخرنۍ چې قافلې چې کوم بل طرف د اخرنۍ سیدو طرف دی، هغه به لا درباریږي د مصر، هغه به لا دروځي، یا په بل الفاظ دا شو چې د دې سر به هلته مدینې منورې ته در ورسیږي، پی به دلته.
د مصر او مدینه منوره خورا ډېره ځله لیدلې. پخوا وخت کې د قافلو د اوښانو د بار وړلو د دې هر څه بندوبست پر دې باندې به هر حال هغه هم دقه شانتې وکړ. خو کله چې دا قافله راورسېدله امیر المؤمنین په خلکو کې اعلان وکړي. دا اعلان د ځنګله د اور په شان په خلکو کې خپور شو. نو هر څوک د لیرې و د جندې څخه ځان را رسي چې یو څه شی ورته میلاو شي، اولاد وژېدي، ځان وژېدي، مثال هېڅ هم نشته، تنګی حالت خو ډېر سخت زور غواړي. نو یو صحابي دی هغه د مدینې منورې په اطرافو کې په لیرې علاقه کې اوسېږي. د هغه نوم دی حضرت بلال بن حارث رضی الله تعالی عنه. حضرت بلال بن حارث رضی الله تعالی عنه هم خبر شو. هغه یو سیرلی درلودي یا یو ری درلودي یا یو حیوان درلودي، نو بل هېڅ هم نه درلودل. دم سوچ وکړي چې راځه تا ځان ورسوه، نو بیا به هلته تا ته هم څه شي میلاو شي. بلال بن حارث رضی الله تعالی عنه سوچ وکړي چې اوس زه ځمه نو دا حیوان چاته پرېږدي، که دا زه راسره وړم تر هغه ځای پورې دا هم ډېره زه لږ ستړې خبره، دا به څه به کوو. نو د لارې توشه هم نشته، راولاړ شو فکر یې وکړي چې راځه دا حیوان حلال که پر لارې به توشه ځینې جوړه کړي، نو ځان به په ورسوي، دلته څوک د پاللو هم ماسې نشته، نو بیا به ګورو. حیوان چې حلال کړي هغه دومره خوارجواکه ورته وایست، دومره مثال ډنګر ورته وایست، وایي چې په هډو کې مازغه معلومېږي، دومره خوار دی چې یو څاڅکی وینه ترې ونه بهېدله. داسې وینه په هډو کې، داسې وینه مثال په رګو کې وچې سوې ده په بدن کې. دې صحابي دا حالت چې ولیدی ډېر افسوس ورته ودرېدی، وی ژړل ژړا ور باندې ورغله چې دا حال ولې داسې را باندې سخت شو. نو وی ژړل په دې ژړا کې ویده شو. چې ویده شو خو سترګې سره ورغلې، په دې کې نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک صلی الله علیه وسلم په خوب ویني. هغه ورته ویل چې ابشر بالحیات، په نوي ژوند او په نوي مرستې او امداد باندې زیری قبول کړه، د کال په آبادېدو باندې په ښه ژوند. خو یو زیری زما ورسوه، ائتی عمر، ولاړ شه عمر له، زما د طرفه خوش خبري پلا وخت قبول کړه، بیا ولاړ شه عمر له، فقرأه مني سلام، هغه ته زما سلام ووایه، وقل له اني عاهدتک، ورته وایه چې رسول الله صلی مبارک زه تعالی قاصد را لېږلی یم، او دا یې د تا ته زه تا ته د دې په قاصد را لېږلی یم، تا ته خپل لوز واده در یادوي چې ما د تاسې واده نه اخیستی ای عمر، او ته خو په خپله واده کې ډېر سخت وې، وفي العهد شدید وانت في العهد شدید، القیس یا عمر، ای عمر د هوښیارۍ نه کار واخله، ای عمر د هوښیارۍ نه کار واخله، ما ستا څه واده نه واخیستی چې ته به د اسلام په هدایت باندې چلېږي. هغه صحابي هم چې راپورته سو، بس ژر تر ژرې بندوبست وکړې، راغلی. وایي چې کله راغلی نو د باندې ودرېدی، باره ورته ویل چې یا عمر یا امیر المؤمنین، زه د نبي کریم علیه السلام له طرفه قاصد درته راغلی. وایي دی په دربار کې ناست دی، هلته داسې دربارونه نه وو لکه د اوس غوندې مسجد نبوي کې ناست دی چې په خپله کوم کوټه و بیټک ورته وایست، یا کوم چرڅ تاسو ورته وایست، خپل خونه ورته وایست، په هغه ځای کې چې ناست دي نور مشران صحابه ورسره ناست دي. وایي په لوڅو پښو راووتی چې قربان څنګه د رسول الله قاصد، د نبي کریم علیه السلام قاصد، رسول الله مبارک خو پاس شوی دی. هغه ورته ویل څه پیغام، دا پیغام دغه تورې ورته ویل، دغه زیری ورته راورسوه چې ما نبی کریم علیه السلام په خوب ولیدی، خپله کیسه یې ټوله ورته وکړله، او بیا یې ورته ویل چې بابا نبی کریم علیه السلام راته ویل چې ای عمر، تو خو په خپله واده کې ما د تا څه واده نه واخیستی، او تو خو په واده کې سخت وې، او تو د هوښیارۍ نه کار واخلې، عمر ته د هوښیارۍ نه کار واخلې. وی امیر المؤمنین اعلان وکړي چې بابا ټول صحابه کرام هغه راجمع سي جومات او مسجد نبوي ته. چې کله راجمع کړل، باره ده ورته ویل چې ای صحابه، ما تاسو ته نه وویل چې کوم ځای کې غلطي تاسو ته احساس ما پوه کوي، نن څوک چاته ویلی شي چې ته په غلطه یې، بیا په خاصه توګه امیر او مشر و، نو خو بس خپل ځان د زمري په خوله کې ورکول دي، همدغه د اسلام د هدایت برخلاف ټکي دي. خدای دې موږ پوه کړي. به هر حال دوستانو هغه دا ولو چې بری ورته ویلې چې عمر برک فاروق رضی الله تعالی عنه ټولو ته ویل چې تاسو ته ما نه ویل، بعض صحابه کرامو یا حضرت علی کرم الله وجهه یا بل مشر صحابي هغه ورته ویل چې
ای د الله پیغمبر خلیفہ په تا کې خو موږ د کوم مسله نه دی لیدلې لیکن موږ ته چې دا تا ته قاصد نون را لېږل سوی دی د دې یوه وجه موږ ته دا معلومه سوله چې کله دلته د غلې کمی وه نو د ټولو څه مخکې د دې غلې غوښتل د استسقا په شکل کې د الله تعالی نه پکارو د غلې ورکوونکی هغه که دلته په مدینه کې که په مکه کې که په مصر کې که په شام کې که په روس کې که په جاپان کې که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په تور کې که په سپین کې څوک دی الله پاک د تکلیف او د بندر څوک در باندې راولي الله پراخي څوک در باندې راولي الله نو ای امیر المؤمنین زموږ نه کې دې په دې ځای کې غلطي سوي چې مخکې موږ نه دینه چې موږ عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته حال ور کړی موږ دغه څه مخکې باید الله نه غوښتنه کړی د دنیا کیسې ورسته دي چې دنیا کې تاسو ته کوم کوشش مکلف یې هغه باید وکړي نو دا دورت بس ام دغه ټکی دي نو امیر المؤمنین اعلان وکړي چې بس راوځي چې اوس استسقا وغواړو د استسقا لپاره دعا وکړه لمونځ وکړي بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ژوندی او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ باندې الله ته شفیع کړي چې ای الله داسته د رسول اکا دی یعنی لنډه دا چې وروسته د شړک باران وسو ډیر د خوند باران وسو ډیر شپز د کال د آبادېدلو لپاره الله پاک جل شانه داسې اوبه وورولې چې ټول کال آباد شو هغه تنګي ټول ورسره ومینځل سول دوستانو دا واقع خود اماغه زمانیه او دا هغه دور ولا د مړو تاسو نه پاره څه عبرت او درس کې پروت هغه دا دی که پر تا تکلیف را لې که پر تا درس تنګي را لې که پر تا باندې که پر ټول قوم که پر یو نفر باندې هر څنګه مشکل لري د مشکل کشا څوک دی لا اله الا الله د دې د یو ټکی معنا دا ده چې لکه څنګه چې بل معبود نسته دغسې نه بل مشکل کشاسته نه دی بل حاجت رواسته نه دی بل غم خوسته نه دی بل مالک ستا مالک الله دی ستا حاجت روا الله دی ستا د ضرورت پوره کوونکی الله دی نو عزیزانو کله کله د خلکو نه دروازه ورکسي ځکه چې همدا یوه دروازه درنه ورکسي بیا به د کورڼاو دروازې ټکوي تاسو به متل نه اورېدلي وایي څه چې غواړې د الله نه غواړه که څه درکړي نو هغه به ستا لپاره نعمت او راحت وي سکون وي اطمینان وي ستا دپاره به عزت وي او که څه نه کړي در نو بیا هم په دې کې ستا لپاره حکمت وي ته بیداره سه ته نور مثال ځانه پورته که ستا به په دې کې خیر وي ستا به په دې کې ګټي بندنې مه غواړه که څه درکړي نو احسان دی که څه درنه کې نو شرم دی یا بل ورځ ماته ودرېدي سل ځای دا اوس وخت انسانان خو به سل ځای لمون به در پورته کړي چې بل ورځ ماته د پیسو دا ویله بل ورځ ماته دی وایي خدای دې دا یو لاس او بل لاس ته نه کې محتاج تاسو نه دي اورېدلي ته څه لپاره وایي دا خبرې وایي الله پاک دې یو انسان بل انسان ته نه محتاج کړي ولو که ستا د پلار وي ولو که ستا د ورور وي ولو که ستا کله که ښځه خاوند یو خاوند وښودل دوستانو په دې خبرو سر خلاصول پکار دي دا یو څو خبرې مې د همدې په خاطر درته وکړي چې دا خبرې د زموږ لپاره الله پاک د پاندو د عبرت وړ وګرځي دا په دې مناسبت درته وکړي چې دوستانو راسئ نن ټول دعا وغواړو زه خپله دعا غواړم زما خپل هم دغه عادت دی تاسو ته هم دا وایم دا زموږ ستاسو ذمهواري ده الامر بالمعروف ونهي عن المنکر او اوس د دې د استسقا لپاره د دعا او د لمانځه ډیر حاجت دی استسقا یوازې دا نه ده چې خلک به ټول راوځي دغه ته عیدګاه ته دا هم ټیک دی لیکن دا هم ده چې ته راولاړ سه دعا وکړه یو بل نیک کار وکړه بس د الله نه وغواړه او علماو لیکلي دي یو ځل موسی علیه السلام او دغه قوم نو هغه راځي بیا بیرته واپس ولاړل چې واپس ولاړل موسی علیه السلام ته قوم وایي چې یا د الله رسوله څنګه کیسه ولو هغه وایي زموږ پر ځای باندې نن میژن الله پاکستانه مقدار نه غواړي الله له تانه اخلاص غواړي مقدار ته الله نه ګوري چې څونه دي په هیڅ ځای کې الله تانه نه دی غواړي چې 10 رکعات وکړي یو رکعت ایکو نیکو یو دی ویښه دي دوستانو په دی وجه باندې لږ کې چې اخلاص وي پغه کې درغه ډیر چې اخلاص نه کې پکې کې وزن پر زیات نو ډیر خبرې د قران شي دي خپل د توتقي وس بس نور که کار وسی کنه استاد به خدای پاک اجر درکړي الله دې غیبت شه د خیر باران وکړي امين رب العزت دې کال آباد کې ټول مسلمانانو باندې امين د ټول مسلمانانو کارونه دې خدای ورسم کې امين چې څوک څنګه حاجت لري څنګه ضرورت لري پټي ښکارای پکور کې باندې
مثال په بدني لحاظ په مالی لحاظ د ټولو دی الله پاک بندوبست وکړي. دا هغه خزانه ده چې دی کې کم بود ناراضي. د آدم علی السلام نه راواخله انسان ته ډیریږي که کمیږي، د غنم نه راواخله ډیریږي که کمیږي، د روبو نه راواخله ډیریږي که کمیږي، څونه مصرفیږي. د لمر نه راواخله د هر شي ته وګوره، ته خو له شاوخوا سترګې وغړوه که نه